د مهترلام بابا زیارت د اوبخور د ستونزې د اساسي هواري چارې پیل شوې. د ولایت مقام د خبرپاڼې په بنسټ د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په هلو ځلو د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت په مالي ملاتړ د څه باندې 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت د مهترلام بابا زیارت د اوبخور د ستونزې د اساسي هواري په موخه په دغه زیارت کې د 110 مترو په ژوروالي د یوې حلقې ساعت چارې پیل شوې چې په نږدې 3 میاشتو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دغه پروژه کې د سا کیندلو ترڅنګ د اوبو د راویستلو لپاره د 10 تختو لمریزې برېښنا د شبکې جوړول، د 8088 مترو په اوږدوالي د پایپونو د شبکې فعالول، د لمریزې برېښنا د تختو لپاره د احاطې او دغه راز د اودسونو د ځایونو د جوړولو ترڅنګ نور ضروري مشقات هم شامل دي. لغمان والي عبدالجبار نعیمي په داسې حال کې چې د لغمان امنیي قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد، د ملي امنیت رئیس بریج جنرال محمد حسن توتاخیل، د ولایتي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز، د ارشاد حج او اوقافو رئیس سید نجیب الله هاشمي، مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله رکوزي، د کلیو بیارغونې او پراختیا رئیس انجینر امان الله میاخیل، د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس محمد جمیل خوشحال، د ولایت د سکتوري او تخنیکي خدمتونو د ریاست سرپرست انجینر فقیر الله او ګڼو نورو ملکی چارواکیو ملتیا کوله. نن په مهترلام بابا زیارت کې د یادې پروژې له چارو د لیدنې پر مهال وویل چې د تاریخي زیارت د سرسبزه ساتلو او د زیارت د اوبخور په برخه کې د ولسونو ستونزمن وضعیت د ته اړوسته څو دغه پروژه د کلیو بیارغونې او پراختیا پر وزارت ومني. ښاغلي نعیمي د مهترلام بابا زیارت له بیلابیلو برخو څخه د لیدنې پر مهال ټولو هغو اړونده ادارو ته چې په هغه ځای کې یې شتون درلود لارښوونه وکړه څو په خپل منځ کې سره کینی او د دغه زیارت په شاوخوا کې د انکشافي کارونو او سیلاني ځایونو او دغه راز د زیارت په داخل د سرسبزي او نورو زینتي کارونو د سرته رسولو په برخه کې په یوې مشترکې طرحې او پلان کار وکړي چې له مخې هم د زیارت ساتنه شوې وي او هم یې له عوایدو څخه د زیارت په ځینو عمراني کارونو کې ګټه واخیستل شي. د یادونې ده چې د مهترلام بابا زیارت د تیرو څو کلونو راهیسې د اوبخور په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ و. د وچکالۍ له لاسه به یې هره ورځ شنې ونې وچېدلې او د زیارت شینتیا ورځ تر بلې مخ په ختمېدو و چې د دغې ستونزې د هواري او دغه تاریخي زیارت د سرسبزۍ د ساتنې په موخه ولایت مقام له ډېرو هڅو او تلاشونو وروسته په دې وتوانېده څو د انکشاف دهات وزارت په مالي لګښت ورته د اوبخور سیستم فعال کړي. د سیمې اوسیدونکو په استازي ملک شیرین آغا، ضابط سلیم او د مهترلام بابا زیارت منجاور د ولایت مقام له دغه همکارۍ د مننې او قدردانۍ ترڅنګ لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې په یاده سیمه کې به ورسره د هر ډول انکشافي کارونو په تطبیق کې مرسته او همکاري وکړي.